چې قدرمند سلامونه مې واخلې ملګرو. ماجد مومند ما د ناڅاپي مشاعرې په یو بل لړۍ کې دا مخل بیا په ګورنمنټ ډیګري کالج په تحبی کې موجود یم. سر وختي دی سلامونه اوس بیا واخلې ملګرو. په ګورنمنټ ډیګري کالج په تحبی کې موجود یم او روان یم. هغه د بی اس بلاک دی او دا طرف د فرست ایئر او سیکنډ ایئر دی ملګرو. ډاک ته روان یم. ډاک ته روان یم چې ناڅاپي ده او په ناڅاپي کې زما همیشه دا خواهش می او دا زما کار چې زه ټپه ډالې کړم، زه شعر ډالې کړم، د پښتو ژبې لږ خدمت وکړو. موږ د پښتو ژبې خدمت نه کوو، پښتو زموږ خدمت کوي. ډاک ته رادنه شوم. دا زموږ ډاک دی د ګورنمنټ ډیګري کالج تحبی ملګرو. هغه د هغې نه دا د سټیډیم بچی دی. د دغه سټیډیم بچي ته به باره خیږو. ته راځئ تاسو ملګرو موږ سره اوسئ. لږ ملګرو نارینه احساس کې دی. وایي په دې پیزا کې چې هم حسن شته هم مینه، په دې پیزا کې چې هم حسن شته هم مینه، په دې کې چې رباب کې دي ملګرو په خپله به ټنګېږي ملګرو. هغه د بي اس دغه دپاره دی، د بي اس سټوډنټانو کې سبق وایي ملګرو. کله نه کله ډېر زیات خفه شم یقینا چې یو کس زه په دې باندې تلقین نه کوم چې یو کس د اردو شعر وایي دا پښتو ولې نه وایي. ښه خبره ده سر ورکړی وي چې هغه نه د خپلې پښتو هغه الفاظ، هغه نه د هغه پښتو هغه مینه، هغه محبت هغه ته هیر شي، هغه بیا په بل څه کې اخته شي. نو بیا خلک وایي چې موږ په خپله خاوره باندې اختیار غواړو چې لا اول موږ مورنۍ ژبه ټیک کړو نو الله تعالی به موږ له چې کوم دی په خپله خاوره باندې خپل اختیار هم راکوي. موږ به د پښتون ولس د دې دردېدلي قوم خدمت هم کوو ملګرو. کونټې به راسې کو چې کونټې ما سره ول زه ګرځم که خیر کړی ملګرو. د الله پاک لاک شکر دی. د الله پاک ډېر فضل دی چې اکسیډنټ نه پس بیا موږ ډانګورو باندې وګرځېدل شو. هغې نه پس بیا احتیاطاً بس کونټې ګرځو د زناور سیمې څه پته لګي. اورې نور ملګرو چې څومره هم ملګري زما اواز اوري نو زما ویډیو به چې کوم دی ضرور به شیر کوئ، لایک کوئ به او د خپلو ملګرو سره به یې ډسکس کوئ ملګرو. دا زموږ د سټیډیم بچی دی. کوم د څه دا سټیډیم بچی دی چې کله به دې ډاک کې کرکټ یا والیبال فوټبال یا ټینس بالي نو ملګرو نو په دې کې ورته بیا موږ ناست یو. په دې کې موږ ډېرې مشاعرې هم کړي دي. د پښتو ژبې خدمت به برقرار ساتو ملګرو. دا وګوره دا اوسپنې دا جنګلې، هغه اوسپنې جنګلې وګورئ او یو هغه سر تا ګیټ سره سیلما اوسپنه جنګلې ملګرو. دا د فوټبال دپاره دا ګولي دلته ګولي ولاړې او هغه ته ګولي ولاړې ملګرو. درز غوبلې اورې ملګرو. ته ګورې دا سټیډیم بچی دی ملګرو. سادي سټیډیم بچي د اوس سره خېږو په قلر باندې بس ملګرو. یخني د یخني والي اورې اواز مې چې کوم دی بوغ کوي. الله دې رحم وکړي. دا سټیډیم بچی دی بس خطر شو ملګرو د خپلو کمزورو. تاسو خفه ته چې بس په خپه کې مې دوه فوټه راډ لګېدلی دی. الله دې رحم وکړي. دعاګانې کوئ. ستا دعاګانې په دغه باندې به چې کوم دی دا په وړو موږ کراس کوو. دا خو ډېره ګرانې دي والله. بس دا خو موږ نه شو وهلی. یا الله خیر الله ملګرو راوخو دوباره. یا الله ستا لاک شکر دی چې په دې په وړو دې موږ راوخېږو. لیکنې ګرانه وه ګرانه ملګرو. دلته به دا پرچا بورډ به م کېږدو. دا ماسک دا سقاکي دا به دلته کېږدو. دا به جب کې کېږدو. راوړه دا به جب کې کېږدو ملګرو. داسې کار دی چې په خپل ماشومان باندې تعلیم وکړئ، پوهه خواره کوي، علم خور کوي. پوهه رڼا ده، زده کړه ده، تعلیم دی، پوهه ده ملګرو. دا همیش کلی دی هغه ورپسې بیا شریف آباد دی. زمونږ ګل تغبې ده ملګرو. زمونږ تغبې کې د مینې خلک دي، د وفا خلک دي. زمونږ تغبې کې د سندرې خلک دي، د شعر خلک دي، د ټپې خلک دي ملګرو. تل دې ټپه ژوندۍ وي، د پښتو ژبې خدمت ته ژوندۍ وي ملګرو. په ډیګري کالج کې به انشاءالله وخت په وخت سره به تاسو سره ناڅاپي مشاعره ده. په دې کې کوشش مې خدا وي چې ناڅاپي ټپې ډالې کما خوب زیات کر شعرونه چې کوم دی نو فوکس ما زما په هغې باندې شروع وي او شعرونه زه ویم. او ملګرو یو شعر پکې د ډېر محترم د منیر بونیري صاحب دی چې کاڼي دي رښتیا وړه کړو، پورې دي رانجه نه کړه، وینې دي د زړه ورکړې، وږې دي ماړه نه کړه او چغې دي بلا وکړې ویښتې دا اوده نه کړه او مړ شوې باچا خانه هو یو دې پښتانه نه کړه. او ملګرو بل شعر کې ډېر محترم مشر جاوید شاه درمان صاحب وایي چې
په نوم د بل وي خو مینې وظیفې هم نیسي په محبت کې خلک زنه نیسي خپې هم نیسي هغه زما د زړه کعبه چې ورانه کړې د چا زه خبر شوم چې هغه سړی روجې هم نیسي ملګرو ټپه دې ژوندی وي شعر دې ژوندی وي د پښتو ژبې خدمت دې ژوندی وي الله تعالی د ډېر محترم مشر افسر افغان صاحب له ژوند ورکړي چې هغه د پښتو حقیقي معنو کې د پښتون خدمت کوي د پښتو ژبې خدمت کوي ولسي پاڅون دپاره زه خراج تحسین پیش کوم سردار حسین بابک منظور پښتون او نور چې څومره هم د پارټۍ مشران دي ډېره مننه کوم ملګرو اوس لاندې به کوزیږو لاندې به ځو به مزه مزه ځکه چې پیپر د نن پرچه ده پلانې پرچه ده او ملګرو پته مه به د ټاپې او زمونږ د زړونو وینې څاڅي هلته پنجاب کې خلک ډمې ګډوینا او خلک تپوس له د رنځور ځي او زه چې رنځور شم د جانان تپوس له زما او د پردو ژبو ډګریانې در سره دي وا یا پښتونه د پښتو سره بس کې او د نیمې شپې سندرې خوند کړي څوک به مین وي چا به یار بللی وینه او خو سندې کم ظلم دې زیات دی وا خلک د حسن مطابق ظلم کوینه او دا ته چې ما په چا سپارې ما په بېننګو خلکو مسپاره مینا یو دې په خندا کړم دیوانه بل دې په ادا کړم دیوانه ښکلې ستا ښکلا کړم دیوانه ښکلې ستا ښکلا کړم دیوانه ملګرو اردو استادان هم ولاړ دي بده خبره ده چې ټپه استادان هم چې کوم دی اوري خو بیا هم بده خبره ده هغوی د مخې موږ هېڅ هم نه یو د هغوی به قدر کوو عزت به یې کوو احترام به یې کوو ملګرو دغه ناڅاپي وه دغه اوس پای ته رسي الله پاک مو تل خوشحاله آباد او بریالي ساته دغه د ګورمنټ ډګري کالج څخه تبایي ښایستونه دي ښکلاګانې دي امن دی په دې کې موږ امن پاشو دا د پښتو ژبې خدمت دی او تل الله پاک تل خوشحاله آباد او بریالي راته لره چې هر ځای کې تل خوشحاله او آباد اوسئ